ځکه د لویو قدرتونو رقابت د پراکسي په چوکاټ کې د ننګول کیږي او دا پراکسي اوس په پاکستان کې ملت نه غواړي، په پاکستان کې ملکی سیاست نه غواړي او په پاکستان کې د نن د یو ځانګړي حلقې کړنه ده چې دغه شر او دغه ستونزې د چینایانو لپاره، د سیمې لپاره، د منځنۍ اسیا لپاره د پاکستان د رژیم او د پاکستان د اوسني قدرت په واسطه باندې چې هغه د فوج او د ایسای قدرت ده د دې په واسطه باندې په دې سیمه کې تحمیلېږي. نو اوس راځه که چینایان په پاکستان کې ننګول کېږي د همدغې پروژې په واسطه باندې ننګول کېږي چې دوی اخیستې ده، نو د دې د پراکسي لپاره یوه ځانګړې ډله چې د داعش خراسان په نامه باندې یادېږي دا تربیت کوي. په دې کې اروپایان شته، په دې کې د اروپایانو ترڅنګ د نن د سیمې په سطحه باندې د مختلفو هیوادونو چې پراملیتي ډله یې بللی سو د مختلفو هیوادونو خلک شته پکې او دا دوی تربیت کوي، دوی ته امکانات ورکوي او دا ډیره واضح ده چې موساد جمع MI6 جمع CIA دا ورسره په دې ځای کې شامل دي او دغه راځي د پاکستان د ایسای په کانال باندې تویږي دغه ډلې او د نیابتونو دلته په مخ باندې بولي دي.